बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रान मीना वालो ज़ैन बिलाल हमज़ा खिशकीवाल और तासु गोरे जरार टेक्निकल चैनल कतन को इंशाल्लाह पदे वीडियो के बताओ दास दकड़ कवई ची मंग बा प मोबाइल बांधे प्रोफेशनल तरीके सरा वीडियो एडिटिंग संग को कतन को माद देना मख के डेर एप्लीकेशन इस्तेमाल करी दी द वीडियो बबार के हो चुन के माता चे कला ना दा एप्लीकेशन में लो शो नो मान नो टोल द मोबाइल ना रिमूव कर नो उम्मीद लरम چې تاسو د دې اپلیکیشن چل یاد کینو تاسو به د خپل موبایل نه نور د ویډیو باره کې اپلیکیشن ریموو کوئ ولې چې دا یو پروفیشنل اپلیکیشن دی د ویډیو باره کې مینوالو په دې باندې به انشاءالله موږ د ویډیو بیکګراوند هم چینج کوو چې موږ به د ویډیو بیکګراوند چینج کوو او په هغې باندې شاته یا سیندري ولګو یا داسې بل بیکګراوند افیکټس ولګو 3D بیکګراوند افیکټس پې هم لګولی شو نو مینوالو دې ته وګوره دغه رنګې ویډیو په دې باندې هم جوړیږي راځئ اوس شروع کوو چې دا به څنګه کیږي نو موږ سره اوسئ جرار ټیکنیکل سبسکرایب کول مه هیروئ مینوالو تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته د موبایل پلی سټور ته به لاړ شئ د پلی سټور نه بعد به تاسو سرچ کړئ کاین ماسټر تاسو ته مخامخ ښکاري په سکرین باندې دغه نوم دی دغه د دې چې کوم آیکن دی تاسو ته مخامخ ښکاري چې دا تاسو کله سرچ کړئ دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ بالکل فری ډاونلوډ کیږي خو صرف به دې خپل اشتهار په ویډیو په یو سایټ کې لګولې چې میډ ان کاین ماسټر چې دا ویډیو په کاین ماسټر جوړه شوې ده د دغې دپاره به دا تاسو ته فری میلاویږي نور که دغه ته ختمول غواړئ نو دا به تاسو بیا بای کوئ په پیسو به اخلئ نو مینوالو راځئ شروع کړو سمپل شانتې په یو ویډیو کې دا نه کمپلیټ کیږي ولې چې دې کې ډېر زیات آپشن دی ډېر زبردست اپلیکیشن دی او یو پروفیشنل اپلیکیشن هم دی نو راځئ مینوالو شروع پې کوو چې څنګه دی کې داسې څه خاص دی چې دا پروفیشنل دی مینوالو دا چې کله رن شي نو دا داسې حالت کې وي دی کې څه داسې دي چې هغه لږونتې ایډوانس دي یا لږونتې د دې نه چې کوم لیټیسټ وي نو هغه بدل آپشن دی د دې بدل آپشن دی بس صرف به تاسو په دې پلس نشان باندې کلیک کوئ د دې نه بعد به تاسو دې ته پکچر انټر کول غواړئ دې کې یو خبر دام ده چې په یو پکچر باندې په یو آډیو باندې تاسو یو پکچر لګول غواړئ نو هم په دې باندې لګي په زیاتر اپلیکیشن کې دا خبره دا کار وي چې په یو آډیو باندې یو پکچر لګول غواړئ نو بار به ورته هماغه تصویر انټر کوئ او دې ته یو پیره انټر کې او داسې به زیات کې بس هغه آډیو برابر به ورسوي نو اوس به موږ په میډیا باندې کلیک کوو میډیا کلیک کېدو نه بعد به موږ یو تصویر انټر کوو هغه تصویر به زه انټر کړم بیکګراوند دپاره ما دا تصویر انټر کو صحیح شو اوس دا تصویر ما انټر کو د دې دپاره به زه اوس آډیو انټر کوم نو چې آډیو مې انټر کو تاسو ته به ښکاري ها دا آډیو انټر شو دی ته اوس دا تصویر صرف دا یو تصویر تاسو په دې ټول آډیو لګول غواړئ نو په دې ځای باندې به کلیک کړئ او دا به داسې بوځئ دغه تصویر به په دې باندې ولګي بل د دې نه علاوه که تاسو په دې باندې افیکټس لګول غواړئ دې سره د دې کلر تاسو ته ښکاري د دې کوم پکچر د دې کلر چینج کیږي اوس د دغه نه علاوه تاسو په دې باندې افیکټس لګول غواړئ په دې لیرز باندې به کلیک کړئ په دې افیکټس باندې هم کلیک کړئ نو په دې باندې دغه رنګې افیکټس هم لګي ګورئ ورته چې څنګه ښکاري اوس خجی مینوالو دا افیکټس په دې باندې داسې بلر غونتی دی او تصویر کې بلر پته نه لګي نو د دغې د وجې نه دی خو تاسو ته ښکاري مخامخ څه لږ دا چې بعض ځای بلر کول غواړئ نو دې دپاره دا استعمالیږي دا رنګې دا به زه اوس ختم کړم په دې ډیلیټ بټن باندې دا ختمیږي دې نه علاوه په پکچر کلیک کړم سوري
په پکچر کلیک کړئ نو دې کې به خپل نور افیکټس هم راځي. دې ځای کې ټایټل والا افیکټس دی کوم باندې چې تاسو لیکل کوئ نو په دې به بیا کلیک کوو. دی خو تاسو ګورئ چې څنګه ښکاري. دلته لیکل کول غواړي او لیکل مې ولیکل. سوري په اوکې بټن باندې مې کلیک کو. دا لیکل په دې باندې راغلل خو دا سمپل ساده لیکل راغله. تاسو ته مخامخ ښکاري. اوس که تاسو په دې باندې دغه بدلول غواړئ خپل افیکټس نو دې ځای نه بدلیږي. تاسو ته مخامخ ښکاري چې کوم لیکلو سره کوم طریقې سره تاسو لیکل راولئ. د دې دا به ختم کړو. دې نه بعد به بل افیکټس ها هم په دې کې بل افیکټس مور ټایټل افیکټس باندې مې کلیک کو نو دا به دې طریقې سره کېږي. ګوره ورته تاسو ته ښکاري جرار ټیکنیکل شاته چې کوم سټارز جوړ دي. که دې نه علاوه په دې باندې دا لګول غواړئ دی خو ګورئ دا افیکټس هم پرې لګي. مختلف زیات افیکټ دی کې موجود دي. تاسو خپله لګولی شئ چې کوم افیکټس مو خوښي دی خو ګوره ورته په ویډیو باندې لګولی شئ په پکچر باندې لګولی شئ. ښه د دې نه علاوه که تاسو په دې باندې کلیک کې او دا دلته کټ کول غواړئ نو په دې باندې به کلیک کې کینچه باندې او که چیرې دا ښي سایډ والا سایډ ختمول غواړئ نو په دې دویم نمبر به کلیک کې. که ګس سایډ والا ختمول غواړئ نو په لومړني نمبر به کلیک کې. که صرف یې په منځ باندې سپلیټ کول غواړئ چې بیل شي نو په دې باندې به کلیک کې. دې ته وګوره تاسو نو دغه رنګې په دې باندې بس د تصویرانو ویډیو جوړول غواړئ خو بس سمپل تصویران به په میډیا باندې کلیک کې او تصویران به دې ته انټر کې نو په دې باندې به خپله په دې افیکټس هم لګولی شئ. تاسو ګورئ ورته ما تصویران انټر کړه. اوس ورته ګورئ ګرانو کتونکو نو تاسو کله په دې آی نشان باندې کلیک کړئ مخامخ تاسو ته سپین غوندې چې ښکاري په دې باندې افیکټس لګي. دې خو د ګوره افیکټس نه بغیر ته لوندې پلی کوم. ډایرکټ بدل شو. تاسو کتل هېڅ چینجز پکې رانغه نو دې نه بعد موږ دلته افیکټس ولګو. ګوره ته دا افیکټس مې ولګولو په دې کې بیا دا مختلف نور افیکټس دې باندې مې کلیک کو. دې ته ګورئ دا په دې طریقې سره بدلیږي. د یو تصویر نه بل تصویر ته به په دې طریقې سره وړي. دې خو ګورئ صحیح شو ګران کتونکو. نو دغه رنګې په دې باندې تاسو کلیک کې او خپله به افیکټس راځي. هغه افیکټس راتلو نه بعد تاسو ګوره لګولی شئ. دا افیکټس مې لګولو. دې خو ګورئ دا افیکټس شو. مختلف افیکټس پې تاسو لګولی شئ. په نمبر ټایم به نه ضایع کوو خو چونکې تاسو ته لږه طریقه ښیم چې تاسو هم څه زده کړه وکړئ. دې خو ګورئ ډېر زبردست اپلیکیشن دی خو صرف او صرف به دا کاري چې دې خو ګورئ دې کې به لیکلي میډ ان کاین ماسټر. نو دغه پې لیکلی شوي که دا ختمول غواړئ نو دې باره به پیسې جمع کوئ. نو امید لرم چې تاسو به دې نه څه ناڅه پیدا شي. سیو کېدو لپاره په دې شیر بټن باندې کلیک کې او شیر سیو کېدم چې دی هغه مختلف دي پکې چې کوم څونه ام بي سره تاسو یې کوئ دا د لیکلي دا لیکلي تاسو مخکې رسټو کولی شئ همره ام بي دې سیوا کې کمیږي. که تاسو واتساپ دپاره جوړول غواړئ نو زیات نه زیات 15 ام بي پورې رسوئ. دغه شان د فیسبوک دپاره هم بس کم خو بیا هم صفا راځي. ټیک ده نو تاسو به په دې ایکسپورټ باندې کلیک کړئ دا به سیو شي. نو اوس مال اجازه راکړئ د روان ویډیو پورې چې روان ویډیو کې موږ دغه کار وکړو چې موږ پکې د ویډیو بیکګراوند چینج کړو چې آیا په دې کې د ویډیو بیکګراوند چینج کیږي او که نه. نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې زه درته بار په واتساپ او په فیسبوک باندې نوټیفیکیشن نشم شیر کولی چې نن داسې ویډیو راغلی ده چې تاسو د نعت یا د هر څه لپاره تاسو ویډیو تیاره کړئ په موبایل باندې او زبردست طریقې سره. نو دغه تاسو مهرباني کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په دې بټن باندې کلیک کړئ او د دې بټن نه بعد تاسو په دې بل آیکن باندې کلیک کړئ چې تاسو ته خپل نوټیفیکیشن ملاویږي چې جرار ټیکنیکل د چینل نه نوې ویډیو
اپلوډ شوه نو تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي ځکه چې زه به کم از کم 400-500 کسانو ته په واتساپ باندې دغه نوټیفیکیشن لیږل ماته مشکل دي نو زمونږ ګروپ هم تاسو جاین کولی شئ په واتساپ باندې لاندې ډسکرپشن کې د هغې لینک موجود دی په هغې کلیک کړئ او تاسو زمونږ ګروپ چې دی هغه جاین کړئ نو انشاءالله په هغه ګروپ کې به تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي نو اوس ګرانو مینه والو ماله اجازت راکړئ د روان ویډیو پورې د الله په امان